الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد. اول خو دا وایو چې داعش کوم غټه پدیده نه ده، یعنی لویه ساحه په لاس کې نه لري، حتی خپل وجود نه لري، په پټ توګه باندې ژوند کوي، یعنی لوی تهدید یې نسو بللی. بیا هم مزاحمتونه یې کړي دي او جنایت باندې لاس پورې کړی دی. په مسجد کې په قندوز کې چاودنه وکړه، دغسې بله چاودنه هم د مسجد سره نږدې وکړه، د عامو خلکو په وړاندې دښمني او دې دپاره هېڅ مشروعیت نه لري او جنایت یې ترسره کړه. اسلامي امارت هم د دوی په پسې ده. اسلامي امارت ځواکونه ټول کوشش کوي چې د داعش لانې او ځالې پیدا کړي. په تېره یوه نیمه اونۍ کې موږ د داعش لسګونه تنه په کابل کې نیولي دي. د دوی 3-4 مراکز موږ خنثی کړي، له منځه وړي. د لسګونو نورو د دوی د بریدونو د طرحو مخه مو نیولې ده. باید دا ووایو چې د داعش د ټوکېدو یا د بېرته راګرځېدو یا د ښکاره کېدو او د عملیاتو یې وجه هم دا ده چې کله اسلامي امارت راغی ځینې زندانونه مات شول. په زندانونو کې ځینې د دې جنایتکاران چې مخکې په زندانونو کې پراته وو هغه راووتل، نو داسې کېدی چې دغه حالت لږ د دوی په نفع شو. خو زر به مخه به یې نیسو او موږ جدي یو چې په مخ کې به یې درېږو. خبره چا سره نه ده سوې او هغه کار داسې چا نه و چې د با هېواده د باندې موږ پوهېږو داعشي فکر چې دلته ځینې افغانان د داعشي فکر اخیستی، بل څوک نشته. یعنې په افغانستان کې د داعش بهرني اتباع وجود نه لري، شتون نه لري. هغه خلک چې دلته داعشي فکر یې ځان ته اخیستی هغه افغانان دي متاسفانه داسې جنایت کوي. نو په دې مورد چین له موږ سره کوم رابطه نه ده. اقتصادي وضعیت به انشاءالله د نورمال کېدو په حال کې ده. موږ ملي عواید جمع کړي دي، اوس هم د جمع کېدو په حال کې دي او زموږ ملي تجار د پانګونې لپاره کارونه آماده کړي دي. ځینې لوی پروژې چې د سړک جوړونې برخه ده یا په ځینو نور برخو په هغو باندې کار روان ده او له ځینو هېوادونو سره د استخراجاتو په برخه کې موږ تیار یو، نږدې یو چې توافق ته ورسېږو. نو دغه اوسنی اقتصادي وضعیت مقطعي ده، لنډې زمانې دپاره انشاءالله بېرته به وضعیت ټول نورمالېږي او موږ به په وضعیت باندې کابو پیدا کوو. امید ده چې ډېر لوی تشویش نه وي. مخکې ویلې دغه بندول د پیسو مشروع کار نه ده. د افغانستان له خلکو سره ظلم ده، باید دا ونه سي. امریکایانو سره هم زموږ خبرې روانې دي، نور هېوادونو سره، نړیوال بانک سره، دوی سره زموږ تماسونه شته چې دغه پیسې باید خلاص شي. د افغانستان د خلکو پیسې دي، د افغانستان د خلکو ډوډۍ ده، د افغانستان د خلکو د ضرورتونو د حل لپاره د بودیجه ده. نو هر څه زر باید دا کار وسي. د بشري عاطفې له مخې هم دا کار باید وسي. د افغانستان د خلکو حق غصب تر اوسه پورې امریکایانو خپلې غوښتنې مشخصې کړې نه دي. هغه عمومي اندېښنې ښیي د بشر د حقوقو په مورد باندې، د ښځو د حقوقو په مورد باندې. هغه موږ اطمینان ورکوو چې هغه حقوق موږ رعایت کوو، چې کوم شریعت اسلامي کې ورته مراعات کول لازمي دي. په هغه باندې کار کوو، هغه تر اوسه تر کار لاندې دي. نو دې دپاره موږ نه وایو چې هغه د مکتب ته نه ځي، هغو دپاره زمینه سازي کېږي او څه طرز العمل جوړېږي، په هغه باندې کار روان. تغیرات نه راځي، صرف په طرز العمل کې به یو تفاوت راځي چې د ښځو د مسؤلیت لپاره، د هغو د انتقال لپاره، د هغو د ښوونځیو کې د چاپریال د مسؤلیت لپاره کار کېږي، چې هم په فزیکي لحاظ هغوی امن کې وي، هم له رواني لحاظ یو مطمئنې وي. داسې یو پلان باندې کار روان دی. داسې مربوط ارګانونه به څرنګه هغه تشریح کوي، بیا به وروسته شاهدانو په همدې خاطر باید کار وسي او دا یو ضرورت و. په هر صورت دا د اسلامي علماو کار ده چې دغه د ښځو د تعلیم او د کار ساحې مشخصې کړي، هغو ته طریقه وښیي چې څرنګه دوی باید خپل کار وکړي یا څرنګه خپل تعلیم په مخ وځي. موږ باید منتظر پاتې اوسو چې زموږ د اسلام علما چې هغه په دې مورد باندې کېدای شي جمع سي، مشوره وکړي او حکومت ته نظر. نو هغه برخې چې د حکومتدارۍ او تخصصي دي، کوشش شوی دی چې تخصصي خلک راسي، لکه مثلا طبابت په برخه کې، د صحت په برخه کې یو ډاکټر وزیر ده، معینان ډاکټران دي، د تجارت په برخه کې یو تاجر په خپله وزیر ده، همداسې د بانک په برخه کې یو څوک چې په بانک کې دکتورا لري هغه رئیس د بانک ده. په نورو برخو کې هم تخصصي برخو ته توجه شوې ده او په لاندې افرادو کې ټول متخصصین ستا افغاني خلک چې کار یې کوه اوس هم په کار باندې بوخت دي. یو مهمه خبر ده، چین زموږ یو همسایه هېواد ده او د هغو تجارت برخه کې مخ په وده هېواد ده. کوشش کوو د هغو د همکاریو د تجارتي برخه کې، اقتصادي برخه کې، پانګونې په برخه کې په افغانستان کې هغوی کار وکړي، همکاري وکړي. ولې دا همکاري به کله هم د مداخلې په معنا نه وي، چا مداخله په مملکت کې نه منو، ولې د هغو تجارتي برخه کې همکاري او دې ته ضرورت لرو او زموږ هېواد آبادي ته ضرورت لري. دا به د چین او د نورو هېوادونو په همکاري باندې کېږي. هغوی دې ته زمینه مسایل چې امنیت ټینګ وي، د هغو د کارکوونکو که دلته پانګونه کوي هغوی دپاره باید امنیت تامین وي یو،
او بل په ځینو برخو کې دوی علاقه لري چې پانګونه وکړي په افغانستان کې د هغه په سر باندې موږ سره بحثونه کول غواړي. له یو هغو نه مثلا د مس عینک پروژه ده، د مس عینک مهمه ساحه ده چې هلته دوی غواړي پانګونه وکړي میلیاردونه ډالر. دې ته افغانستان هم ضرورت لري او د امنیت په برخه کې د هغو د سرمایو د ساتنې په برخه کې او د هغو د اموالو دپاره دلته د بازاریابي په برخه کې کومک وغوښتی دی او موږ هم ورسره ژمنه کړې. نو وبسې دا اوسنی وضعیت خو لږ ډېر نوی ده، امنیتي لحاظه د هغه ګارد هغه تر اوسه پورې اجازه نه ورکوي چې ډېر د باندې ښکاره سي. هغه سته فعال ده، د خپلو افرادو ته حکم ورکوي، فرمانونه صادروي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به ځان ښه دا داسې افغانان ټول یعنې د افغانستان د مختلفو قومونو استازي په نظام او په حکومت کې برخه ولري او هغوی رول ولري، دا شمول معنا لري چې ټول افغانان پکې شامل وي او دې دپاره زمینه مساعده سوې ده. زموږ کابینه کې د مختلفو اقوامو خلک شته او هغه فعالیت کوي، د حکومت په بدنه کې حضور لري. نو لا هم د حکومت چې د تر اوسه سرپرست ده، لا هم د تقویې، لا هم د شمولیت په لور باندې روان ده. کله کله به نور مراحل هم طی سي.